کله چې عیسی خپلې خبرې خلاصې کړې نو یو فریسي هغه ته د ډوډۍ دپاره بلنه ورکړه. عیسی د هغه کور ته ورغی او دسترخوان ته کېناست. کله چې فریسي ولیدل چې عیسی له خوراک څخه مخکې لاسونه ونه وینځل نو حیران شو. عیسی هغه ته وویل تاسو فریسیان د خپلو پیالو او قابونو باندنۍ برخې پاکوئ خو ستاسو زړونه د حرص او بدۍ څخه ډک دي. ای کمقلو خلکو، چا چې باندنۍ برخه جوړه کړې ده آیا هغه دننۍ برخه نه ده جوړه کړې؟ خو څه چې ستاسو په پیالو او قابونو کې دي هغه غریبانان ته خیرات ورکړئ نو بیا به ټول شیان ستاسو دپاره پاک شي. خو ای فریسیانو، ستاسو په حال دی افسوس وي. تاسو د ویلني او سپیلني او نورو بوټو له سمه برخه ورکوئ خو په انصاف کولو او د خدای سره په مینه کولو کې بې پروايي کوئ. تاسو باید په دې ټولو باندې عمل کولی او هغه نور مو هم له نظره نه غورځولی. ای فریسیانو، ستاسو په حال دی افسوس وي. تاسو دا خوښوئ چې په کنیسو کې مخکې ځایونه ونیسئ او دا خوښوئ چې په بازارونو کې د درته سلامونه واچول شي. ستاسو په حال دی افسوس وي. تاسو د هغو بې نښو او بې شناختو قبرونو په شان یئ چې خلک ورباندې ګرځي او نه یې پیژني. د شریعت د عالمانو څخه یو تن عیسی ته په ځواب کې ویل استاذه، کله چې داسې خبرې کوي نو زموږ هم سپکاوی کوي. عیسی ځواب ورکړ ای د شریعت عالمانو، ستاسو په حال دی هم افسوس وي. تاسو خلکو ته داسې بارونه ورپشا کوئ چې په سختۍ سره وړي خو خپل ورته ګوتې هم نه وروړئ. ستاسو په حال دی افسوس وي. تاسو د هغه پیغمبرانو دپاره زیارتونه جوړوئ چې ستاسو نیکونو وژلي وو. ستاسو نیکونو چې کوم کارونه کړي دي تاسو په خپله هغه منئ او تصدیقوئ. هغوی پیغمبرانو وژل او تاسو ورته زیارتونه جوړوئ. له دې عمله خدای په خپل حکمت سره وویل زه به هغوی ته پیغمبران او رسولان ورولېږم خو هغوی به له دوی څخه ځینې ووژني او نور به وځوروي. نو د دې زمانې د خلکو څخه به د هغو پیغمبرانو د وینو ځواب چې د نړۍ د پیدایښت راهیسې توی شوي دي وغوښتل شي. د هابیل له وژلو نیولې د ذکریا تر وژلو پورې چې د قربانۍ د ځای او سپېڅلي ځای ترمنځ ووژل شو. هو، زه تاسو ته وایم چې د دې زمانې خلک به د دې هر څه دپاره ځواب ورکوي. ای د شریعت عالمانو، ستاسو په حال دی افسوس وي. تاسو د علم د کور د دروازې کلي اخیستې په خپله هم نه ورننوځئ او څوک چې ورننوځي هغوی هم نه پرېږدئ. کله چې عیسی له هغه کوره ووت د شریعت عالمانو او فریسیانو د هغه سره ډېر سخت مخالفت پیل کړ او د ډېرو شیانو په هکله یې ورڅخه سختې پوښتنې کولې. هغوی کوښښ کوو چې هغه په خپلو خبرو کې راونیسي